سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د لیندۍ لومړۍ نیټه ده چې د 2025 کال د نومبر له 22 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. عزیزي په هند کې له سوداګرو سره د پانګونې او سوداګریزو همکاریو د پراختیا غوښتنه وکړه. ایران د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د سمنټو منظم صادرات پیل کړل. په 21 ولایتونو کې د پوهنې وزارت د 109 ښوونځیو او 6 مدرسو نوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارلې. او د پاکستان فیصل آباد په کیمیاوي فابریکه کې د بویلر چاودنې 14 کسان وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. عزیزي په هند کې له سوداګرو سره د پانګونې او سوداګریز همکاریو د پراختیا غوښتنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته د خپل سفر پر مهال یاد هیواد کې له یو شمېر افغان هندي سوداګرو سره کتلي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي عزیزي له یاد سوداګرو غوښتي چې افغانستان کې د پانګونې ترڅنګ کولی شي پنبه، وچه او تازه میوه وارد او همدارنګه د سمنټو، درملو، ټوکر او خوراکي توکو په برخه کې صادرات ترسره کړي. ایران د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د سمنټو منظم صادرات پیل کړل. ایراني رسنۍ ویلي چې د هیواد پرون د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د سمنټو لومړۍ جوپه واستوله. راپورونه وایي ایران به هره اونۍ د مهالویش پر بنسټ افغانستان ته 1000 ټنه سمنټ صادر کړي. د معلوماتو له مخې دغه انتقالات د ریل پټلۍ او سړکونو د ګډې تګلارې په وسیله کیږي چې د لګښتونو په کمولو، د لیږد په چټکتیا او د صادراتي خدمتونو په ښه والي کې مهم رول لوبوي. په 21 ولایتونو کې د پوهنې وزارت د 109 ښوونځیو او 6 مدرسو نوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وایي چې دغه وزارت په 1300 میاشتو کې د هیواد په 21 ولایتونو کې د 2 میلیارډ او 120 میلیون افغانیو په لګښت د 109 ښوونځیو او 6 دیني مدرسو نوې ودانۍ جوړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان فیصل آباد په کیمیاوي فابریکه کې د بویلر چاودنې 14 کسان وژلي. د پاکستان د پنجاب ایالت د فیصل آباد په یو کیمیاوي فابریکه کې د بویلر د چاودنې له امله 14 کسان مړه شوي چې پکې 6 ماشومان هم دي. د پنجاب د ژغورنې ادارې ویان فاروق احمد وایي نن د فیصل آباد د ملکپور سیمه یو فابریکه کې بویلر چاودېدلی چې له امله د ګڼو ودانیو او نږدې کورونو چتونه راپرېوتي دي. د مړه شویو کسانو په ډله کې د ښځو ماشومانو شمیر زیات دی. پولیسو چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د لومړیو پلټونو له مخې د فابریکې دننه کیمیاوي توکي جوړېدل او اوس پولیس د پیښې پر احتمالي لاملونو څېړنه کوي. دا د دې مهال مهمو وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.